په کونړ کې سرچینې وایي چې دغه ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په سرحدي سیمه کنګل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د سرچینو په خبره نښته نن سهار هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو هڅه کوله په دغه سیمه کې د افغانستان لور ته اغزن سیم نور هم واړوي. سرچینې وایي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې اغزن تار تیر کړي چې لومړی طالبانو ورته خبرداری ورکړ ترڅو له یاد اقدام څخه لاس په سر شي، خو پاکستاني ځواکونو بیا هم غوښتل چې یاده سیمه کې اغزن تار ولګوي چې په غبرګون کې طالب ځواکونو پر پاکستاني ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د برید په ځواب کې پاکستاني ځواکونو هم ځوابي ډزې پیل کړي. تر اوسه د یاد نښتې له امله د اوښتو تلفاتو راپور نه ده ورکړل شوی. طالبانو او پاکستان لا په دې هکله رسمي څه نه دي ویلي. د سرکاڼو کنګل د پښتونخوا باجوړ سره ګاونډۍ سیمه ده چې وخت ناوخت پکې وسلوال د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. پاکستان د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي په پلمه پر 2018 کال د اغزن تار تیرول پیل کړل. ورسره افغان چارواکي او ځایي خلکو بیا شکایت کاوه چې پاکستان په ډیرو سیمو کې له ډیورن کرښې په تیري د افغانستان خواته دا تار غځولی دی. ځایي سرچینې دا هم وایي چې پاکستان په دانګل کې هم د افغانستان نږدې 10 متره خاوره لاندې کړې او اوس د لا نورې خاورې د لاندې کولو هڅه کوي. کونړ څخه ځایي سرچینې وایي چې کونړ کې د میشت طالب ځواکونو تازه دمه سرتیري هم د جګړې سیمې پر لور حرکت کړی دی. یاده دې وي چې تر دې وړاندې هم د کونړ او ننګرهار په ګډون په ګڼو هغه ولایتونو کې چې په ډیورنډ کرښه پراته دي د اغزن تار پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې په پایله کې پاکستاني ځواکونه شاتګ ته مجبور شوي دي.